روس افغان طالبان د ترخګرو د فهرست نه بهر کړل او روس طالبان څنګه یو بل ته نږدې شول او دغه د طالبانو د حکومت ناکامي ده یا کامیابی په دې حواله تاسو سره په نه دغه ویډیو کې معلومات شریکوم. روس افغان طالبان د خپل ترخګرۍ د لیست نه بهر کړل او تیر شلو کالو راهیسې دغه لړۍ روانه وه چې افغان طالبان د روس حکومت په کم دهشتګردو لیست یا د ترخګرو لیست په هغې کې موجود وو او د دوی سره تعلقات قایمول حکومتي پالیسي نه وه. خو وروستو کله چې د امریکایانو د انخلا خبرې اترې شروع شوې او مذاکرات شروع شول د امریکې سره، نو هماغه وخت د روس په رویه کې هم بدلون راغی او افغان طالبانو سره تګ راتګ شروع شو او مختلف قسمه دورې داسې وشوې چې دواړو پکې شرکت وکړو. عدالتي کاروایی اوس پاتې ده په روس کې چې هغه به سپریم کورټ ته دغه فیصله وړاندې کیږي چې کوم حکومت کړی ده چې دغه کوم طالبان دي دا به د دهشتګردو د لیست نه وباسلی شي. روس حکومت دغه موقف خپل کړی دی چې طالبان په اصل کې د افغانستان صحیح حکمرانان او صحیح مشران هم دغه دي او ټول طاقت چې کوم دی هغه د افغان طالبانو سره دی او امارت اسلامي سره دی. دا د افغانستان د ټولو نه با اعتماده چې موږ په باور او اعتماد کولی شو دا هغه خلک دي. دومره لوی بدلون د روس په رویه کې څنګه راغی نو دا په دې باندې به تاسو ته ووایم چې اول ورسره لږه نرمي افغان طالبانو کړې وه. کله چې روس د داعش سره د جنگ اعلان وکړو او ویل چې دغه نړۍ د خطره ده او دا زمونږ هم دښمنان دي، نو د هغې نه وروسته بیا د افغان طالبانو رویه د روس په حوالې سره نرمه شوله. دې سره سره چې کله د امریکا د انخلا خبرې شروع شوې او انخلا وشوله نو د هغې نه بعد روس چې کوم دی هغه طالبانو ته ډېر زیات رانږدې شو او ورسره یې خپلې خبرې اترې او سفارتي تعلقات قایم کړل. هغه وجه دا ده چې روس په دې خبره باندې پوه شو چې کم غلطي وا په افغانستان کې طالبانو ما سره جنگ کولو نو دا د هغوی حق و، ځکه چې زه د هغوی خاورې له ورغلی وم او هغو خپله خاوره کې ماله د حکومت کولو اجازه نه راکوله. نو څنګه چې زه بهر کړم همدغه شان امریکا راغلی وه په زور زبردستۍ باندې، هغه له هم ډغره ورکړه، هغه یې هم بهر کړه. نو د دې په وجه باندې روس ته د خپلې غلطۍ احساس وشو او ورسره دوی خپل تعلقات قایم کړل او اوس روان دي ورسره نور هم مخ په وړاندې باندې ځي او دغه تعلقات به نور هم قایمیږي. دغه پابندي په کال 2003 کې لګول شوې وه او دغه افغان طالبان د دهشتګردو یا ترخګرو په لیست کې اچول شوي وو. دا خبره دې هم په ډاګه وي چې په کال 2018 کې په لومړي ځل باندې روس او افغانستان یو بل سره خبرې شروع کړې وې او بیا په کال 2019 کې افغان طالبانو په انټرنیشنل افغان ډایلاګ فورم کې کوم چې په ماسکو کې کېدو په هغې کې ګډون وکړو او د افغان طالبانو ډېر زیات هرکلی شوی و، ډېر زیات په حکومتي سطح باندې د هغوی استقبال شوی و. په کال 2021 کې کله چې د امریکایانو انخلا وشوله نو روس یو خپل بیان جاری کړو. په دغه بیان کې روس ویلي وو چې افغان طالبان ډېر زیات پوهه او عقلمند خلک دي او دغه شان د طالبانو سره خبرې اترې شروع شوې او په حکومتي سطح باندې یو بل ته تګ راتګ شروع شو. کچري مونږ وګورو روس د حامد کرزي سره هغه شان تعلقات نه ساتل څنګه چې نن سبا د طالبانو سره ساتي، ځکه چې روس ته پته وه چې حامد کرزی دا چې کوم دی د امریکې په ترو باندې دلته راغلی دی او موجود دی او کله چې طالبان په واک کې راغلل نو هغوی ته پته ولګېده چې دا په خپل محنت باندې په خپل کوشش باندې دلته راغلي دي او د ملک واګې واخیستې په لاسو کې او حکومت کوي. دغه د افغان طالبانو دپاره یوه غټه ګټه ده چې هغوی د نور ملکونو سره خپل تعلقات داسې قایم کړل چې کومې پابندۍ په دوی باندې وې، کم د ترخګرو په لیست کې اچول شوي وو، د هغوی نه د هغوی نومونه وځي او هغوی سره سفارتي تعلقات قایمیږي. دا یقینا د یو ملک دپاره ډېر زیاته لازمي او ضروري وي چې هغه د نورو ګاونډي ملکونو سره کم چې انټرنیشنل غټ مضبوط ملکونه دي په معاشي توګه باندې د هغوی سره خپل
تعلقات په دې ډول باندې وساتي چې د هغې سره پروجیکټونه کیږي، د هغې سره نوې نوې منصوبې راوړل کیږي او د هغوی سره تعلقات بحال وي، تګ راتګ کیږي او سفارتي تعلقات یو بل سره مضبوط وي. نو یقینا دا د افغان حکومت دپاره ډیره زیاته د ګټې وړ خبره ده او دا د هغوی یو کامیابي ګڼلی شي چې روس سره د هغوی تعلقات تر دې حده پورې ورسېدل چې د ترهګرو د لیست نه د هغوی نوم ویستل کیږي او دغه بندیز او دغه لیست کې چې کله دوی اچول شوي وو نو دا د کال 2003 خبره ده او په دې کې نرمي د کال 2013 نه وروسته شروع شوې وه. په ننني دغه ویډیو کې هم دومره، که ژوند وفا وکړه بیا به حاضرېږو. تر هغه وخته پورې خپل ملګري ذاکر الله له اجازت ورکوئ. ښاد اوسئ، د الله په امان.